د کورنۍ مشاورې لپاره یا د کورنۍ ستونزو د حل لپاره د یوه ارواپوه په انتخاب کې څه وکړو؟ سلامونه دوستانو. د کورنۍ مشاورې لپاره یا د کورنۍ ستونزو د حل لپاره د یوه ارواپوه په انتخاب کې څه وکړو؟ څنګه کولی شو د کورنۍ ستونزو د حل لپاره خپل ځان ته ښه ارواپوه انتخاب کړو یا وټاکو؟ هغه تجربه چې زه په افغانستان کې له خپلو مراجعینو لرم، ښه نه پوهېږم چې ووایم چې له بده مرغه که له ښه مرغه له نیکه مرغه زموږ د کورنیو، زموږ د ټولنې، زموږ د کلتور، زموږ د فرهنګ کیسه له نورو هغو سره ډېر زیات توپیر کوي. یعنې موږ او زموږ درملنه، موږ او زموږ کار، زموږ په ټولنه کې کار تر ټولو هغو ډېر سخت ده. او دا ټولنه، د افغانستان ټولنه، د افغانستان کلتور، فرهنګ او دودونه، رواجونه له نورو ټولنو سره توپیر کوي. موږ که غواړو چې د کورنۍ لپاره یا د خپلې کورنۍ د مشاورې لپاره یا د موږ د کورنۍ د غړو لپاره یو ښه ارواپوه وټاکو، نظر خپل کورنۍ ته، نظر خپل فرهنګ ته، خپل کلتور ته، موږ باید ځینې مسایل په نظر کې ونیسو او د هغو نظرونو په ترڅ کې ارواپوه ته ورسو او خپله تداوي واخلو. لومړی مورد چې غواړم پیشنهاد وکړم دوستانو، هغه د رازونو د ساتنې مسله ده. افغانستان او افغاني ټولنه، افغان وګړي، افغانان د رازونو په برخه کې، د محرمیت په برخه کې، د قضاوتونو په برخه کې ډېر حساس ده. په داسې یوه ټولنه کې، په داسې یو فرهنګ کې، په داسې یو کلتور کې تاسو هغه ارواپوه وټاکئ چې ستاسو د کورنیو یا د کورنۍ رازونه وساتلی شي او باید یې وساتي. ټوله ارواپوهنه، ټول کلتورونه او په ټولو کلتورونو کې ارواپوهان فرهنګونو ته، رازونو ته او محرمیت ته درناوی کوي. اما د کورنۍ مشاورې په برخه کې ښه ارواپوه هغه ده چې رازونه وساتي. دویم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، هغه د عملي وړاندیزونو مسله ده. زموږ ټولنه او تیوریکه ارواپوهنه، نظریاتي انداز لږ فرق کوي سره دوستانو. کیدای سي په مالیزیا کې، په جاپان کې، په روسیه کې، په دغه ګاونډي پاکستان کې، ازبکستان کې دغه مسله له نور زموږ له ټولنې سره توپیر وکړي. اما هغه ارواپوه تاسو وټاکئ د خپل مشاورې لپاره، او زه فکر کوم چې د مشاورې لپاره ښه ارواپوه، د کورنۍ مشاورې لپاره ښه ارواپوه هغه ده چې عملي وړاندیزونه وکړي. یعنې د دغه کلتور او د دغو رواجونو په اساس وړاندیز وکړي. په ټولو ټولنو کې، په ټولو هیوادونو کې طلاق یو عادي مسله ده او عملي مسله ده، هیڅ ستونزه هم نه لري. ستونزه لري، خپل دردونه لري په ټولو ټولنو کې، په ډېرو پرمختللو ټولنو کې، اما د افغانستان په اندازه زیان او ضررونه نه لري. نو که یو ارواپوه د کورنۍ په برخه کې کار کوي او په افغانستان کې کار کوي او هغه د نورو ټولنو په اساس طلاق عادي اخلي او عادي ارزوي، دغه مورد د مشاورې په برخه کې ستونزې پېښوي او موږ له ګډو ربړو او ګډو مسلو سره مخامخ کولی شي. زه غواړم پیشنهاد وکړم چې
هغه مشاورین یا هغه ارواپوهان وټاکل سي، هغه ارواپوهان دې باید دې ته متوجه وي چې داسې وړاندیزونه وکړي په افغاني ټولنه کې چې عملي اړخ ولري. که اوس تاسو یو افغان خور ته وایئ چې طلاق واخله، دا که تاسو یوې په لندن کې یوې خور ته ووایه، یوې ښځې ته ووایه، هغه مشکل نه لري. دولت هم حمایت کولی سي، خپل هم کیدای سي وکولی سي خپلې ستونزې حل کړي، کیدای سي خپل اکاونټ ولري، کیدای سي زده کړې کړي، کیدای سي درس ووایي، کیدای سي کار ولري. اما یو افغانه خور یا میرمن چې تاسو د طلاق وړاندیز ورته کوئ، نه یې خپل مور و پلار ساتي، نه یې ورونه ساتي، او اوس تاسو خاوند ته وایئ چې دا طلاقه. دا خور، دا بیچاره خور مجبوره ده چې د سړک په سر پاتې سي. په دغسې یو وضعیت کې تاسو د خپل دغه اقدام په عوض کولی سئ دې خور ته د ستونزو په برخه کې د توافق او د ستونزو په وړاندې د سازګارۍ او مقابل لوری د اصلاح او ترمیم لوري ته راوګرځوئ، نه دا چې په ډېر راحتۍ وایي چې ویشلوئ سره. وړاندیزونه یې باید عملي اړخ ولري. افغان ارواپوه باید متوجه واوسي چې پیشنهاد وړاندیز په دې ټولنه کې څه تبعات او عواقب لرلی سي. یو بل مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو، د کورنۍ مشاوره د کورنۍ مشاورې لپاره ښه مشاوره هغه ده چې د کورنۍ مشاورې پړاوونه ترسره کړي، یعنې هغه مراحل چې د یوه ارواپوه کېدلو لپاره د کورنۍ مشاورې په برخه کې اړتیا ورته لیدل کېږي، ضرورت دی هغه د طی کړي، پروسه یې خلاصه کړي. بل مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم هغه د صبر او حوصلې مسله ده. د کورنۍ لپاره یو ښه مشاور هغه ده چې زغم، صبر او حوصله ولري، ځکه چې په دې ټولنه کې ډیری ودونه، ډیری کورنۍ سالمې او موفقې نه دي جوړه سوي. زموږ ډیری ودونه اجباري، په بدو کې، په کم سن کې، په ډیر سن کې، د سن په توپیر کې، په جبري ډول، په بد ډول، په ناموافقه ډول، په نامناسب ډول، په منحرف ډول او په غلطو انګیزو جوړ سوي. په دغسې یو وضعیت کې چې کورنۍ داسې شکل موندلی او تاسو راځئ دا کورنۍ درملنه کوئ یا د دې کورنیو تداوي کوئ، ډیره حوصله درته غواړم، ډیرې حوصلې ته اړتیا ده، ډیرې حوصلې ته ضرورت ده. وروستی مورد چې غواړم دوستانو اشاره ورته وکړم هغه د ګواښونو مسله ده. د کورنۍ په برخه کې مشاور یا ارواپوه باید په دې پوه سي چې دی په څه ډول یوه ټولنه کې کار کوي، په هغه ټولنه کې څه تهدیدونه، څه خطرونه او څه ګواښونه سته. که احیانا زه به تاسو سره خپله یوه خاطره شریکه کړم. یو وخت کې یوه خور راغله ماته له یو ولایته او ماته د خپل ګډ ژوند په اړه معلومات راکړل او ویلې چې خاوند مې عمر هم راباندې ډېر ده، نفقه هم نه راکوي، له کوره یې م ویستلی یم څو ځله حتی په یو ولایت ته بولې ماته یې پرېښی یم دی راښکتلی، شک هم راباندې کوي، وهي مې یم، ټکوي مې یم، اولاد یې هم نه کېږي، عمر یې هم ډېر ده، تاوتریخوالی هم کوي، طلاق هم نه راکوي او څه سلسله وسه کېږي راباندې کوي. ته څه وایې استاد؟ زه له دغه سړي سره ادامه ورکړم ژوند ته که نه؟ او 8 کاله 9 کاله مې د ژوند کېږي او له هغه اولې شېبې تر دا اوسه پورې زموږ کیسه همدغسې روانه ده. ما دې خور ته ورته ویلې چې که احیانا بحث دی چې ته دې سړي سره ژوند کوی سې که نسې کوی، زه فکر کوم چې دا ژوند نه اولاد کېږي د دې سړي، عمر یې هم ډېر ده، ته هم پیغله یې، تحصیل کړی مې، هغه نالوستی هم ده، ټول اړخونه چې ما وسنجول، پایله دا شوله چې دې خورکۍ ته ما وویلې چې ته له دغه سړي سره بریالی او موفقه نه یې. زما وړاندیز دا ده چې خپل کورنۍ سره خبرې وکړي، خپل خاوند سره خبرې وکړي او جدا سي. دا خور ځي او په لاره کې موټر کې بالاخره خاوند سره خبرې کوي، یو ځای کېږي، په موټر کې ورته وایي چې ما ته ارواپوه ویلې چې موږ ما او تا باید جدا سو او زما او ستا ژوند نور زیاتې نه سمیږي. او کس ورته وایي چې کوم ارواپوه درته ویلې، چېرته یې درته ویلې، بد یې وکړل، فلانه ده، ډینګه ده، او بالاخره زه ورځم او
په دې وچپیلې په مرمۍ ولم او 10 مرمۍ به یې له سینې نه تېرې کړم او بم یې دفتر ته وراچوم او دا کوم او دا کوم. دغسې مواردو کې چې دغسې خلکو سره تاسو مخامخ یې، داسې انسانانو سره مخامخ یې او د کورنۍ په برخه کې مشوره ورکوئ، زه فکر کوم چې ډېر احتیاط ته ضرورت ده، ډېر احتیاط ته ضرورت ده. نو که د داسې شخړو او جرړو او جنجالونو توان لرئ د کورنۍ مشاورې ته راودانګئ، که نه لاړ سئ نور کارونه او نورې برخې هم په مشاوره کې او په ارواپوهنه کې ډېرې دي، هغو ته مخه کوي. بنان هغه ځانګړنې چې د کورنۍ او مشاورې باید ولري، هغه هم باید ارواپوه درک کړي، هم یې خپله د هغه کس چې دی یوې کورنۍ مشورې ته ضرورت لري درک کړي او یو ارواپوه ته مراجعه وکړي. هره مشاوره او د درملنې هره برخه دې ته ضرورت لري، دې ته اړتیا لري چې د کلتور او فرهنګ په نظر کې نیول له ځان سره وساتي په ذهن کې او دغه مورد په پام کې ولري. په ځانګړي ډول د کورنۍ مشاوره که مونږ په هره مشاوره کې یو، کیدای سي د کلتوري توپیرونو لږ او لږ څه ناڅه خیال وساتو، اما د کورنۍ مشورې په برخه کې، د کورنۍ درملنې په برخه کې د کلتور او فرهنګ په نظر کې نیول حتمی او ضروري دي.